د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبان د امریکا په پیسو جهادي ښوونځي جوړوي. احمد مسعود یو ځل بیا پر طالبانو تور لګولی دی او د امریکا سره یې یوځای کړي دي. احمد مسعود یوه تازه مرکه هم کړې ده او طالبانو ته یې غږ کړی دی او هغه وایي امریکا پیسې دي چې مکتبونه جوړیږي. طالبان هم پر دغه کار ډیر غوسه او احمد مسعود ته غبرګون او خبرداری هم ورکړی. طالبانو یو قومندان یو مشر ویلي دي چې داسې جبهې چې په افغانستان کې بیخي شتون نه لري. دا نارې وایي چې افغانستان کې جبهه شتون لري او داسې نور تورونه چې پر موږ لګوي دا کار به یې ښه پایله ونه لري. د موږ سره هیڅوک هم ځان نشي ولی، نو د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ شا دې نوره پرېږدي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت NRF مشر احمد مسعود په یو تازه مرکه کې ویلي چې طالبان د امریکا په مالي مرسته جهادي مکتب جوړوي. د احمد مسعود په مشرۍ د جبهه مقاومت NRF پر افغان سیاسي، نظامي او مدني فعالانو غږ کړی چې د افغانستان د اشغال او استبداد څخه د ژغورلو او د ازادۍ او عدالت د ترلاسه کولو لپاره خپل صفونه پیاوړي کړي. د ملي مقاومت جبهې مشر چې له امریکایي خبریال شان راینز سره یې مرکه کړې ویلي چې له طالبانو سره د امریکا د مالي مرستې دوام به خطرناک پایلې ولري. احمد مسعود دغه مرکه کې په سه شنبې په ورځ د سرطان په 2مه خپره شوه. مسعود په خبره د طالبان په تیرو 3 کلونو کې د امریکا مرستو او د نشه یي توکو له قاچاق سره شاوخوا 2.5 میلیارده ډالر راټول کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا خیر شری.